زمونږ د استاذ العلامه غلام الله رحمتي رحمه الله زوی الشيخ العلامه المحدث عبد الحميد رحمتي رحمه الله هغه چا نن ماښام په پېښور کې ویشتی دی او د هغې د لاسه شیخ صاحب د دنیا نه لاړ او وفات شو او د هغه کشر ورور چې دی هغه زخمي دی رب العالمین دی ورله روغ صحت ورکړي اوسه پورې تازه خبره لا ماته نه دی معلوم لکه چې زه درس کې ومه کېدای شي درس نه بعد څه نوې خبرې او الله دې وله روغ صحت ورکړي نو دا لوی مصیبت لوی غم او زه په دې خبره باندې یعنی چې کله ماته ماښام منځه نه بعد یا ماښام منځه سره دې خبرې پته ولګېده نو دې درس ته مې ډډې نه لګېدې او کور کې مې وړو ته ما درس نه کوم بیا هغوی راته ووایي چې درس وکړه دې سره کېدای شي دا سوچ لږ بدل شي لږ زړه دې بل طرف ته به شي دا خبرې به بیانوې نو د شیخ رحمه الله نه به یې لږه توجه واوړي لوی مصیبت هغه دی چې کله د امت نه یو داسې سړی اوچت کړی شي چې هغه د امت رهبري کوي او هغه د امت خیرخواهي او ځکه دا خبره موږ ذکر کړې وه او یو شاعر دا شعر ویلی په عربۍ کې او ترجمه دا ده وایي په الله مې دې قسمي چې نقصان دا نه دی چې مال ضایع شو سره زر ضایع شو او یا سپین زر ضایع شو یا پلانې او علانې نقصان دا دی چې داسې سړی دنه لاړ شي چې د هغه په مرګ سره خلک مړه شي دا نقصان دی که یو داسې سړی مړ شي چې هغه صرف دنیا والی خو مړ شو نقصان صرف د هغه د بچوي څه وخته پورې نقصان به د هغه د ښځې د څه وخته پورې غم به د هغه د مور پلاري د څه وخته پورې خو چې داسې سړی د امت نه لاړ شي چې هغه په امت کې یو ځای خالی پرېږدي د هغه د شاته امت پاتې شي د هغه تربیت هغه ځای چې هغه کوم تربیت کو هغه خالی پاتې شي د هغه د ممبر د هغه خالی پاتې شي د هغه د درس او تدریس هغه کرسۍ خالی پاتې شي د هغه شاګردان یتیمانان پاتې شي د هغه مسلې چې هغه بیانولې هغه په امت باندې بندي شي د هغه خیرخواهي چې د امت دپاره لټوله هغه بندی شي دا لوی نقصان دی د دې نه اخوا بل نقصان نشته او وجه دا ده لږ ساعت مخکې ما تاسو درس کې دا وویې چې په دې امت باندې ټوله لوی مصیبت څه راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ بیا په هغې پسې لوی مرګ دا دی لوی مصیبت دا دی چې د دغه پیغمبر وارث هغه د دنیا نه لاړ شي دا بیا بل لوی مصیبت دی شیخ عبدالحمید رحمه الله څومره چې موږ پیژنو او څومره چې ورسره رابطه وه یو سلفي عالم او خصوصا د حدیثو په علم باندې انتهایی مین او ماهر په حدیثو باندې ور الله ډېره پوهه ورکړې وه خصوصا جرح او تعدیل او د رواتو تحقیق او د احادیثو اسانید او د اکثر زبانیاتو ډېره پوهه ور الله په دې باب کې ورکړې وه زموږ د الله نه دا امید دی چې د کم پیغمبر په خبرو باندې هغه ډېر مینو انشاءالله دا که پیغمبر سره به د قیامت په ورځ حشر کیږي شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله یو ډېر عجزه او خاکسار انسان انتهایی عجزه انتهایی خاکسار هر صفت پکې دا و چې حق بیانول په هر ځای کې دا د هغه یو غټ صفت و د چا ملامتګر د ملامتیا نه به نه یېرېدو چې څوک به راته دا ووایي یا دغه به ووایي نو شیخ رحمه الله د دې دنیا نه نن لاړو ټول د دنیا نه تلونکي دي او نن یا سبا موږ به پکې هم نه یو او هغه به هم نه یي هغه بل به هم نه یي هېڅوک به نه یي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام د دې نه مخکې د امت لوی علما د امت مشران هغه تلي دي زموږ نه او د هغوی په سر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا د صحابه کرام دي تابعین دي او دې وخته پورې دا سلسله نږدې وخته پورې موږ په دې غم کې وو چې د شیخ عبدالحمید رحمه الله والد صاحب شیخ غلام الله رحمتي وفات شو نن د هغوی زوی د دنیا نه لاړ او دغه د دنیا یو طریقه د سنت الله دا د الله طریقه ده بدلیږي نه چې څوک هم دې دنیا ته راشي نو د هغه یو نیټه ده او هغه به د دنیا نه ځي غم صرف دغه دی خفګان په دې دی چې شیخ عبدالحمید رحمتي یو بدن چې هغې کې دننه زړی پای کې دننه غوښی پای کې دننه هډوکی پای کې رګونی صرف یو بدن په خاورو کې نه دی ایښودی شوی
بلکې نن د شیخ عبدالحمید رحمتي د ښخېدو سره د حدیثو ډېر علم هغه ښخ شو. د شیخ عبدالحمید د ښخېدو سره د علم الاسانید او د تحقیق د رواتو د جرح و تعدیل ډېر علم هغه د هغه په سینه کې د هغه سره په قبر کې کېښودی شو. ډېرې خبرې د الله په باره کې د پیغمبر په باره کې چې هغه ته معلومې وي هغه یې د ځان سره په سینه کې قبر ته ویوړي. ځکه د علماو مرګ دا لوی مصیبتي ته یو عالم تصریف یو انسان تصریف غوښه او اډوکي هغه ته په قبر کې نه ایږدي بلکې تا علم په اوږو باندې راوچت کړی او هغه قبر ته کوزې. نو ځکه موږ بیا خفه کېږو د علماو په مرګ باندې او ځکه دا موږ یو لوی مصیبت ګڼو. د بچي مصیبت، د ښځې مصیبت، د مور پلار مصیبت، د هغې نه موږ ته زیات کله ناکله دا مصیبت غټ ښکاري چې کله یو خو مور پلار یا بچی یا ښځه دینداري او د علم په لارې هغه جدا مسله ده. نور د علماو په باب کې چې کوم مصیبت دی امت ته رسي د دې ځای هېڅوک نشي ډکولی. ځکه کله چې یو عالم د امت نه لاړ شي نو په دې امت کې یو سوړه پیدا شي، یو خالي ځای پیدا شي چې دا ځای بیا بل څوک نشي ډکولی. نو شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله الله سبحانه وتعالی دې په هغه باندې د رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دې د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي. الله سبحانه وتعالی دې د هغه شاګردانو له، د هغه خپلوانو له، د هغه بیبیانو له، د هغه بچو له دې الله د زړه صبر ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې د هغه حساب کتاب اسان کړي. او موږ په دې باندې دا ګواهي ورکوو یا الله چې شیخ عبدالحمید رحمتي ستا په خبرو باندې، ستا د پیغمبر په خبرو باندې ډېر مینو. د هغې دپاره به یې غیرت کوو، د سلفیت دپاره به یې کوشش کوو، همیشه به یې دلیل زورور ګڼو د قرآن او حدیث، همیشه به د خلکو د خبرو په مقابله کې د قرآن او حدیث دلیل پیش کوو. نو یا الله موږ په دې باندې ګوایو د دې د برکته یا الله ته په هغه باندې نن خاص رحم وکړي. الله دې هغه د قبر په امتحان کې کامیاب کړي او الله دې د قبر د اولنۍ شپه په هغه باندې د خوشحالو شپو تېره کړي او الله سبحانه وتعالی د هغه کشر ورور چې کوم زخمي شوی دی الله دې هغه له روغ صحت ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ چې څومره علما پاتې دي حق پرست په دې امت کې رب العالمین دې هغه ټولو له برکتي ژوند ورکړي او د هغه ټولو دې الله حفاظت وکړي او څومره چې مړه دي الله دې هغه ټول وبخي.